چې دا وطن مو دغسې آباد وي او ټول وطن سره ګلې ګلزاري، بیا به انشاءالله چې امن راځي، ترقی به راځي، خوشحالي به راځي. دا قرآن فیصله ده، قرآن چې دا شای موجود، دا آیاتونه موجود دي چې دنیا له اوبو نه پیدا ده، دنیا به په اوبو ختم کېږي. دا ټول خزانې له اوبو نه پیدا کېږي چې څومره خزانې دي. دا ټول کاروبار، دا ټول روزګار، دا ټوله ترقی، دا ټوله خوشحالي دا له اوبو نه پیدا کېږي. دا الله پاک داسې نظام جوړ ده چې یو لوري کې مځکه پیدا ده، خاوره پیدا ده، بل لوري کې اوبه پیدا دي. حضرت بابا آدم علیه السلام چې جوړاو نو دې خاورې ته اوبه ورګډې کړې، هغه نه بابا آدم علیه السلام جوړ. نو دغه مځکې نه، دغه خاورې نه هر شاعر پیدا کېږي. دنیا ټول دولت له دغه خاورې نه پیدا کېږي، خو چې اوبه ورکړي. نو موږ دغه خاورې ته اوبه غواړو. اوبه مو موندلې دي، 32 سال بعد مروت کانال مو دوباره انشاءالله خدای په فضل سره جاری کړ. اوس چې کوم غداران دي، تور خاماران دي، هغه غداران تور خاماران موږ ته دا اوبه نه راکوي، یزید کردار ادا کوي. خو موږ دا فیصله کړې ده چې موږ به دا اوبه ریګولر 12 میاشتې جوړوو، مروت کانال به 12 میاشتې جوړوو. قرمې اوبه به موږ دې ته خپل حق غواړو. دا مروت کانال به 12 میاشتې بیاږي. نن صرف خربوزې دي یا سبزي ده، دې نه بعده به ماڼۍ، دې نه بعده به سردې او ګرمي، دې نه بعده به انګورانې، خوبانۍ به یې، ماڼۍ به یې، او دنیا ټولې میوې به دلته نه ټول پاکستان ته سپلای کېږي. چې څرنګه خربوزه ټول پاکستان ته، دنیا ته سپلای کېږي، او ټولې دنیا چې موږ دغه علاقې خربوزه خوږه ده. او دا ټول دا روډونه ټول وطن سره رڼاګانې دي، او دا خربوزو منډایګانې دي. داسې بیا میوو او سبزي منډایګانې. غنم په 15,000 بورۍ وه، اوس غنم 5,000 ته راغلل. او جناور مالداري، رمې، غواو، اوښو، میږو، ګلې جوړې سوللې. علاقې چې کاروبار روزګار راغی، نوجوان بچي تور سرې په کاروبار سلې. خو د ما تور خاماران، د ما غداران هغه سازشونه کوي یا منصوبې جوړوي چې موږ نه د خدای دا نعمتونه بندوي.